تحقیق او مسلک دی زینات دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم. بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې د ماښام اوه بجو خبري ټولګي ته راغلاست. نن یکشنبې د 1403 لمریز کال د زمري میاشتې 21مه نیټه ده. په سر کې د خبرونو سرټکي د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې اصلاحي غونډه ترسره شوه او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې او سلام پوهنتون ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک شو. زه مرتضی احمدی یم د خبرونو پیل. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې اصلاحي غونډه د یادې ادارې د تخنیکي صلاحکار په وینا سره جوړه شوه. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې تخنیکي صلاحکار محترم استاد عبدالهادي مجاهد په دې غونډه کې د لویدیځو هیوادونو د کلتوري یرغل په اړه توضیحات ورکړل. نوموړي وویل لویدیځ هیوادونه تل هڅه کوي ترڅو اصیل اسلامي کلتور او فرهنګ له منځه یوسي. استاد مجاهد همداراز زیاته کړه چې اسلامي نړۍ باید د لویدیځوالو د دسیسو او فریبونو پر وړاندې بیداره اوسي. او د کابل ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو آمر محترم استاد رفیع الله حبیبي د سلام پوهنتون سره د ګډو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه تفاهم لیک پر بنسټ به د کابل ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د مرکزونو فارغان د خپلو زده کړو د دوام لپاره په ځانګړي تخفیف سره سلام پوهنتون کې شامل شي. په دغه تفاهم لیک کې همداراز ویل شوي چې سلام پوهنتون به د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکزونو د اداري کارکوونکو او استادانو لپاره د ظرفیت لوړونې پروګرامونه به هم ترسره کړي. له بلې خوا د محصلینو لپاره د پراکتیکو دورو جوړول او د سلام پوهنتون له امکاناتو څخه د نوموړو ګټه اخیستنه هم د دې تفاهم لیک له موادو څخه دي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې نننۍ خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا چې زه مرتضی احمدي ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.